د یو رکعت وتر طریقه خو معروفه ده چې یو رکعت وو کې اوس عام چې څنګه یو رکعت کې علاج د دریو رکعت وترو درې طریقې. اولنی طریقه ده درې رکعت وتر کول په یو سلام باندې په یو قاعده باندې. واضح ده چې سره تکبیر تحریمو یو رکعتو کې به دویمو کې به کینی نه به دریم ته پسې به درې رکعتو کې به سلام وګرځي. دا یو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. او حدیث کې راځي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث، رسول صلی الله علیه وسلم بدر رکعت وتر کول لا يقعد الا في اخرهن، او به درې رکعتو کې به بالکل نه کېناستو مگر دا په اخره کې به کېناستو تشهود. واضح حدیث امام بیهقی رحم الله راوړ. نو یو طریقه ده چې دا به صحیح حدیثونو کې ثابت ده. دویمه طریقه ده دو رکعات کول او به سلام ګرځول او به یو رکعت کول. دا څومره طریقه شو؟ دا دریمه طریقه شو. دویمه عفوا او دا غوره طریقه ده په ټولو کې. دریمه طریقه ده چې درې رکعات وتر کول د ماښام د منځ په شان چې دو رکعاتو کې به کېنه لنډه قاعده کې به دریم رکعت ته پاسي. نو په حدیث کې دی امام دارقطنی امام حاکم رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم د وتر د منځنه د ماښام موز ما جوړوي. وجو سره به ماته وی چې شیخ صاحب دین خو یو خبره واضح وي چې استاد زموږ سره خاصه په دښمنی ده چې سمون کوه غلط دي چې ست کې هغه صحیح دي. وګوره کما دي ویلې چې دا طریقه غلطه ده بیا دې خبرې سي جوړېدو. وسړي به ماته دي ویلې کما ویلې خپل جیب نه خبره کول. زه دې کوم خبره کوم سره د حواله او د مولوی صاحب نیم ته پوښ کولې شو د مفتی صاحب نیم ته پوښ کولې شي. امام دارقطنی امام حاکم امام بیهقی رحمهم الله او دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ماښام د منځ په شان وتر مکوي. د ماښام د منځ چې څنګه شکل لري د وتر د منځ دي شکل باندې جوړوي او شکل سره د رکعات کول به لنډه قاعده کول به یو رکعت ته پاسیده او به سلام ګرځي. دا عام شکل دی. دا بس خلک چې سبحان الله دې مذهب رضوره مجبوري چې هغه حدیث پری او مذهب سره وانشي چې دې خلکو د قیامت پر ورځ صحیح چې کله دین ته پوښتنه شي چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته درسېدل خو واضحه تاغه پرې خو باغې د عمل ونکو دغه د پر دې باندې وکړي تشریح وسې جواب ورکړي رب العالمین. نه د دریمه طریقه ده چې په حدیثونو کې د دین من راغلي ده. دا طریقه کول نه ده پکار. او د 15 رکعاتو کولو طریقه چې په یو حدیث کې راغلي چې حدیث امام مسلم رحم الله راوړی عائشہ رضی الله عنها وی چې یوتر من ذلك بخمس، رسول الله 15 رکعات کله 15 رکعات وتر به کول لا يجلس في شيء په یو رکعت کې هم نه کېناست الا في اخرها مگر د په اخر کې به کېناست 15 رکعات به کېناست او به سلام وګرځي. 15 رکعات په یو سلام باندې کې په منځ کې به کېنی نه اولنې دویم دریم څلورم پنځم بیا سلام وګرځي. په منځ کې به ګلنده قاعده نشتی پاتې کم یو شو وو نه چې سره وو ورکعت وتر کوي نه داغي طریقه به په دوه قسمه باندې. اولنی طریقه دا چې ټول ورکعت په یو سلام باندې کې. امام نسائی رحم الله حدیث راوړی دی پای کې دی چې صلى 7 ركعات لا يقعد الا في اخرهن، رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر وکړو او په اخره کې کېناس یعنی په منځ کې نه ناس. نو ورکعت وتر کول په یو سلام باندې په منځ کې بالکل نه کېنه. دویمه طریقه د ورکعتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته ده. امام احمد بن حنبل امام نسائی امام ابو داود رحمهم الله غو حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکعت وتر دي سي کول چې د شپږم رکعت نه بعد په لنډه قاعده کېناس. نو کله چې ولې لنډه قاعده نه پاسې دوم رکعت هغه پوره کو بیا به کېناس په قاعده باندې به سلام وګرځي. پوه شئ دي نه هم یا د نه رکعاتو طریقه ده دغه یو طریقه ده. په حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله راوړی سعد ابن هشام رحم الله حدیث ته پای کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به نه رکعت وتر کول په دې طریقه چې د دې اتم رکعت نه بعد په لنډه قاعده کېناس. چې کله به د لنډه قاعده وکړو نو بیا به نه هم رکعت تر پاسه
چې نه هم رکعت به پوره کو به په قاعده کې نه به سلام وکړي. د دې ټولو یو طریقه ده سوی د کم یو سوی د دریو او د وو او د یو رکعت یو طریقه ده د پنځو یو ده. بعض علما دا وایي چې یو لس رکعت ویتر ومشتي نه د یو لس رکعت څه طریقه ده دو رکعت به کوي او بیا په اخره کې یو رکعت کوي. دا ټول شو ټول یو لس رکعت شو. او زه ګورې په مخه دا خبره کوم چې کلم زمانه څخه خبره اوري نه په سړه سینه په یو دماغ به سوچ کوي او کله چې بیا څه قسمه اشکالو ناغه درس په اخره کې به ویل شي. دیری تکلیف دیره کې به په شا خبري کول چې ما تر دې خبرې جواب معلومو او د دې شو یو دغه یو د غلطه یو زمولي سیب دا مفتي سیب ځل ګرم پلانې ګرم نو مفتي سیب له مولي سیب له تعالی مال موږ ټول د پکاري چې کوم ځکه غلطه خبره وینو مخامخ به د غیرت کو وزه چې کوم خبره بیانوم ښکارې بیانوم کو پټه ښکارا اوس دې شو وایي چې زما د خبره غلطه ده ځه موږ به دې شو وایي چې زما د خبره سوا غلطه نو چې اوس دا غلطه خبره ما ښکارا وکړه نو د دې رد به مخکاره کیږي ځکه چې ډېر خلکو ته دې خبره پته لګېدلې نو است په کمره کې به سوره کې ته دا خبرو کړې چې خبره غلطه و نو دا خو تا وریده او ته په چې دا غلطه و او تاسو سره ودري کسان نه هغه ته پته ولګېږي چې دا خبره د مولوی صاحب سوا غلطه و خو دې جمعات کې چې خلکو خبر اوریدي ته وسو دا خبره رسېږي چې دا غلطه و نو دا غي حل بیا ده چې ته ټول خلکو مخکې ماته و چې ستاسو خبره غلطه ده دلیل بداري یا پلانې مولا دا و یا مفتي صاحب دا و مفتي صاحب هم راشي مولوی صاحب هم راشي دا سره کېږي څنګه غوي چې دا خبره دي سي او موږ متعصبین کني الحمدلله چې څوک هم زموږ غلطي ثابت کی دا غینه سکند پکې نه لګو واپس کیږي ځکه چې زموږ کار د حق سره د حق چې چیرته تاویږي موږ سره تاویږي موږ چې د مولا سره نه تاویږو نه دی ملک سره یو نه دی خاص کتاب سره د قران او حدیث نه علاوه چې کتاب لغی سره یو او چې کوم ځکه حق موږ سره مرګري او چې وسره لار صفاکی لار صفایدا کار کوي او موږ دانو چې دغه شان کومو خو موږ دوی چې په معاشره کې د صفایدا کار څوک دي په اسانۍ سره نه کوي چې کوم سره لار صفاکی او د یو رسمه په سره غوماته وي چې ستاسو مسله غلطه او دلیل راته خو زه دغه سړیم تندې خولو او دې په دغه مسله کې زمانه ډیر پوهه او دا منم او د ټول خلکو مخ کې چې په دې مسله کې خطا شي چې د دین دې څه غب خو نه چې خپل خبره مې راټینګ کړې که غلطه او که صحیح ده خو زمانه د ځکه زم چې صحیح ده الله نه ویریږي او حق اوري او به باغی باندې عمل کولو توفیق سوال کوي د الله او چې کلم ته حق اوري او عمل دې بني شو کول نو په ځان باندې ویریږي چې الله سبحانه وتعالى ستاسو رب بن کړي او الله چې زړه بن کینې لار به د جهنم طرف ته همیشه چې حق اوري باغی باندې عمل کولو کوشش کوه